وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مولانا صاحب الله دې په دین او دنیا خوشاله کا. استا کلیپ راغی د پوهنتون د کابل د یو نړیوال پوهنتون دی چې دې کې یو څوک دی په نوم د اشرف غنی دی که څوک دی عمر هم کم دی او رنګ و رویت او زاده و بسطة فی الجسم والعلم هم نه ښکاري. خو دا هر یوه خبره باید په ما ونه کوي، خپل هم لږ زور کوئ. خو دا زه ځکه نه وایم اکثره خبرې چې بعضې ملګري وظیفې چې چاته ورکوي نو د صلاحیت او د لیاقت په وجه یې نه ورکوي، د ملګرتیا او د انډیوالۍ خود پې غالب شي. او یا بعضې داسې خلک چې دی مشري ځان نه بل مشر نه مني، داسې کشران ولګوي چې هغه د ده ډول ته ناڅي. لیکن دا د اسلام نه سراسر غلط دی. نبی پاک علیه السلام وایي خیارکم فی الجاهلیت خیارکم فی الاسلام. په جاهلیت کې هم چې څوک ماهر او مشر محترم وي، اسلامي روایتو کې چې کله هغه اسلام راوړي هغه به په اسلام کې مغه محترم وي، مغه به معزز وي. نبی علیه السلام به چې چا اسلام راوړو او په هغه علاقه او کلي کې به چې کوم محترم سړی و په کفر کې مغه به بیا په هغې مشر هم که هغه به مسلمان و. نو بهرحال دا یو سیاسی وظایف دي، سیاسی رتبه ده، یو مسلکی رتبه ده. دا وزارتونه بعضې سیاسی دي، لکه خارجه شو، داخله شو، دارنګې چې کوم دی دفاع شه او عدلیه شه، قضا شو، محکمه، دا ټول دا بعضې سیاسی وظایف او بعضې مسلکی لکه ښاروالۍ وایي دې ته مولا سړی شرعن حرام دی، ښه نه دی. ځکه چې واتو کل ذي حق حقه، هر یو به خپل حق سپارئ. یا خیارکم فی الجاهلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقهو، چې په مسلک پوهي. ځکه چې وظیفه هر سړي نه تپوس وکړي چې دا وظیفه کوی شي، هغه وایي او. ځکه نبي علیه السلام وایي د کعب ابن مالک روایت دی چې ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال و شرف لدینه. دو چیزونه دي چې وږي لیوانم دومره نقصان نه کوي لکه یو انسان چې هغه کوي. یو دا ده چې حرص د انسان دومره زیات دی، دومره زیات، او بل مرتبه حاصلول چې د ما وزیر نوم شي، دا مې شي دا. خو حضرت علی وایي نعمت المشورة و بئس الاستبداد. مشوره ډیره بهتره وي او دا استبداد ښه نه دی. هر سړی خپل ملګری وړاندې کړي چې دا به مشري. نو ګورئ تاسو ته خو اول وختو کې معلومه شو مولانا صاحب چې اول زمونږ په دې امارت چې کله راغی تحت قیادت مرحوم امیر المؤمنین، نو زمونږ له الف نه تریا ټول مولا مشر و، که ولسوالو مولا و، که رئیس و مولا و، که وزیر و مولا و، که چپړاسي و مولا و، که ډریور و مولا و، که ترانسپورټ و مولا و. خو د مغه حدیث مصداق وګرځېدو. نبی علیه السلام وایي اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. قال كيف اذاعتها؟ قال اذا وسد وایي اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. چې امانت کې کله ضایع شي، او امانت چې ضایع شي ته خیانت وایي. نو چې یو مولا د ډاکټر په کرسۍ کینی، خدای دا نه برداشت کوي، ځکه هغه دا مسلک باندې ماهر نه دی، پوهېږي نه. نو مسلکي وظیفه چې دی دا پوهنتون چې دی دې کې ما درس ویلی دی له تحریک نه مخکې. زه په دغه پوهنتون کې دا نصر الله ستا نګسی او داخل کې موږ سره یو کلاس پیلو. ما په ډپارټمنټ حقوق کې د تهذیب او ثقافت استازم په پوهنتون کې دغه و دانشیار په نوم باندې رئیس و، یو شیعه و، او هغه د دې مشر و. او ما فاکولته تعلیم و تربیه حقوق او په دغه شریعتو کې او ادبیاتو کې د تهذیب او ثقافت او روانشناسي استازم. امارت چې جوړ شو نو زموږ بیا امارت ته لاړم او دا مې پرېښوده. نو مسلکي سړی چې نه دا خرابېږي. نو دا اوس بیا د طالبانو په وخت کې په دې پوهنتون کې به کشران ملایان به م راتله، مشران به م راتله، ټولو به درسونه ویلې. نو هغه درسونه خو قابل اعتماد نه وو. نو په کار دا ده چې طالبان دې ته غور وکړي
دا وزیران هم پکار دا دی چې د تحصیلاتو عالی وزیر په خپله لوړ تحصیلاتو لري. مولانا صاحب خو صرف کوړي نه فارغ ده، چېرته به کوم سند مرد هم جوړ کړي خو صحیح نه. لیکن بیا هم هغه یو مشر سړی دی، هغه یو سیاسي وظیفه د خیر د چار څوکي مسلکي وظیفه د پوهنتون دا باید ماهر وي، باید هغه ټکنالوژي وپېژني، هغه بیالوجي وپېژني، هغه یو څه ناڅه په عصري علومو کې ښه مهارت ولري او پې پوه وي. او بل دا ده چې هر سړی په خپله وظیفه ولګي. افغانستان خو ځکه ورانده جوړېږي نه، که کرکټ هم خپل ملګری پکې لګوي، که ډاکټر هم خپل ملګری پکې لګوي او هغه مخکې وخت نه تجربه والی. نور به زه په دې کې څه ووایم، خو خبره دا دی چې دا صحیح طریقه نه ده. دا طریقه که مونږ په اسلام کې دا طریقه نشته. نبی پاک علیه الصلاة وسلام ته صحابه راغله، ورته ویل چې مسافر کېدل به وایي موږ څه وکړو. نبی علیه السلام ویل که دوم په لاره روان یي اذان دي تاسو کې یو وایي هر څوک چې وي، ولي امکما اکبرکما، امامتي دې تاسو ته کوي. تاسو کې چې کوم مشري محترمي معززي مشري د انسان فطرت په دې باندې جوړ ده چې فرشته مسلک کې زه یو شیخ الحدیث یم، لس کاله کېږي چې زه بخاري شریف وایم. صفا خبره درته وکړم، بخاري شریف دو مدرسو کې وایم. که داسې یو نوی شیخ راسي او کشر یو د ما دا وظیفه والي، قسم په رب د کټک هم بیا د مدرسه کې سبق وایم. دا وقار د سړي خرابېږي، عزت یې خرابېږي. ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنہ نه جمع پاتې وه، جمع نه پاتې شو نو چې کله جمع ته خلک را واپس کېده دی پټ شه. چا ورته ویلې ولې پټېږي؟ وایي د مسلمان وقار خرابېږي. اوس دا هلک چې تاسو په دې پوهنتون کې مشر کوي او دلته لوی لوی پروفیسران دي، دا خو د هغوی وقار ختم شو. په کار دا ده چې استعفا وکړي، چې استعفا یې وکړه نو بس کشرانو ته به پاتې شي، او کشرانو ته چې نظام پاتې شي هغه د یزید حکومت به ترې جوړي. نو داسې نه وي په کار. مشرانو ته په کار دي چې د دغې وزیرانو په خواهشاتو خلک مقرر نه کړي او په صلاحیت یې مقرر کړي. ښه